نو مونږ تاسو سره په دې رنگ کې رنگ یو. زمونږ مثال داسې دی لکه ګیدړ د دوبي په نیل کې پریوته، د دوبي هغه خمو ګیدړ پکې وروغورځېد نو شین شو. ګیدړ چې ځان ته کتلی چې او بیړه غرقه شدا خو شکل می بدل شو، روان دی په لاره. چرګ والا په مخ راغی، ګیدړ ته وایي چې وای ماما دا ولي دا شین رنگ؟ ویل بس خوریا ډېرې بدې چارې مې وکړې، اوس مې لباس بدل کو حج ته روان یم. چرګ ورته وایي چې ماما چې ته دومره ښه شوې چې ته حج ته ځې نو زم در سره ځم. ویل راځه. چرګم ورپسې دی چې په لاره مخکې لاړه، کارغه والا په مخه راغی. کارغه ورته ویل ماما دا ولي؟ بس ویل خوریا ډېرې بدې چارې مې وکړې، اوس مې لباس بدل کو حج ته روان یم. ویل زم در سره ځم. چرګ او کارغه ور سره دی او ګیدړې مخکې دی، شپه پې راغلې ده، په یو سرنګ کې ننوتي چې دلې به شپه وکړو بیا به سهار شي. چې هغه سرنګ کې دننه پراته دي، اوس ګیدړ وږی شوی دی. د ګیدړ کار څه دی؟ کارغان خوړل، چرګان خوړل، دا د ګیدړ کار دی. وږی شوی دی، چې وږی شوی دی نو دی کارغه ته وایي چې خوریا داسې چلو کا چې راشه زما په دې خپو داسې رو رو زورم کوه، شپه دا خبرې به کوو، شپه به تېرېږي، سهار به بیا ځو که خیر. کارغه والا راغلی پنجې پې داسې داسې کوي. ورته وایي خوریا یو پوښتنه در نه کومه، خو که حل دې ونه وی که نه نو مرګ دې ځای دی. ویل جی وایه. ویل دا توروالی در کې د کم سن نه را روان دی؟ دا تاسو چې تک تور پیدا دی. ویل خبر نه یو، خو خدای داسې پیدا کړي. ویل جواب دې را نه کو که نه؟ غپ خوله یې ور اچولې ده او کارغه خو یې وخوړ. چې وی خوړو چرګ را پاسو. ویل خوریا را پاسه، زما په دې خپو لږ زور کوه، خبرې کوو. ویل کارغه څه شو؟ ویل لږ بار وته. ویل خوریا یو پوښتنه در نه کوم، خو که حل دې ونه وی نو مرګ دې ځای دی. ویل ماما څه؟ ویل ستا پلار مولاو که نیکه دي مولاو که غور نیکه دي مولاو چې دا بانګونه وی؟ هغه ویل زه څه خبر یم، خو خدای داسې پیدا کړی یم چې زه بانګونه وایم نو. ویل جواب دې را نه کړ، غپ خوله یې ور اچولې، هغه یې خوړلی. عزیزانو تاسو مونږ د دوبي په نیل کې پرېوتي یو. ته پوه شوې؟ دوبي په نیل کې پرېوتي یو، لباس هم بدل شوی دی، خدای دې را باندې نه چرګ پېښوي او نه کارغه. چې خلکو مړه شو. لا وی توتیان فنا شو لاړل ارمان کې، توتیان فنا شو لاړل ارمان کې، سترګې مې نم کا په هر زمان کې، سترګې بنا کړه په لاره سمځم، غم استشا کړه ترېنه په سنګ سترګې بنا کړه په لاره سمځم، غم استشا کړه ترېنه په سنګ هرست ډېر دی ستنه کم کړه چشمان درون کا په خپل ګریوان کې، توتیان فنا شو لاړل ارمان کې، سترګې مې نم کا په هر زمان کې. اوس مونږ ونې ګڼ کپان پاتې. تاسو پوه شئ؟ خپل زړه کې وګوره. مونږ تر هغې پورې ښه یو چې څه امتحان نه یې راغلی، څه پېښ نه یي. چې څه پېښ شي بیا ځان ته وګوره چې اوس زما د ایمان امتحان دی چې څه به کړي. عزیزانو خدای ته وګوره، خدای ته وګورئ. هغه د 1400 کالو اسلام ته واپس راشئ، کینی تباہ کېږئ، غرق کېږئ. عزیزانو کوم آیت کریمه چې ما ستاسو مخکې ولوسته، دا د الله فرمان دی: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. هغه کسان چې جمع کوي سره او سپین، ولا ينفقونها في سبيل الله، او دا الله په لار کې نه خرج کوي. ځکه چې د دولت د ورکولو منشا هغه ستا د ایمان امتحاني. تا مالدار کول
او مستا غوندې بنی آدم چې دي څه غریبان پیدا کول نو هغه ستا د ایمان امتحاني چې تاله مې درکړی دي او دا غریب دی ګورم چې ته دله څه ورکې او که نه. اوس ولا ينفقونها فی سبیل الله، دا الله په لار کې نه خرج کوي نو نتیجه به څه؟ نتیجه به دای چې یوم یحما علیها فی نار جهنم، دا با گرم کړی شي په اور د جهنم باندې. دا سره او سپین چې دي دا به گرم کړی شي په اور د جهنم باندې. فتقوا بها جباههم، او دغه جمع کون کی تندیله به په داغ ورکړي شي. وجنوبهم، بیا به ولا دا ډډه او دا غلیش. وظهورهم، بیا به ورته ملاګانې او دا غلیش. او بیا به ورته ویلی شي چې هذا ما کنستم لانفسکم، دا هغه مال دی چې تاسو د ځان لپاره جمع کړیو او زما په لار کې نه ورکولو، نو د دې مزه وسوسه کوي. آخری کې الله فرمایي فبشرهم بعذاب علیم. اے پیغمبره دغه سره او سپین جمع کوونکو خلقو ته زیر ورکا په یو عذاب دردناک باندې. علیم لفظ په عربی کې فعیل وزن ده، او فعیل وزن کله په معنا د اسم فاعل راځي او کله په معنا د اسم مفعول راځي. دلته علیم چې ده دا په معنا د مولم ده. علیم ویلې شي درد، نو چې دا په معنا د مولم شي او د اسم مفعول شي نو معنا به دا شي چې اے پیغمبر دوی ته په داسې عذاب زیر ورکا چې هغه عذاب به په خپله دردېږي او خوږېږي. علما لیکي چې عذاب په خپله دردېدل او خوږېدل د دې څه معنا ده؟ د دې دا معنا ده چې کوم عذاب په خپله دردمند وي نو بل سره پکې کوای وای چغې وای نو هغه ته به احساس د درد نه کی. الله دې امان راکړي. نو فبشرهم بعذاب علیم، اے پیغمبره دې دولتمندو ته زیر ورکا پاغه عذاب باندې چې هغه عذاب به په خپله دردمند وي، که بل سره پکې وای چغې وای نو هغې ته به احساس وي. عزیزانو د دولت مانا چې دا هغه د دنیا امتحان دی، او د دنیا امتحانات چې دي هغه په ډېر قسمه دي. ستا د ایمان امتحان چې دی هغه دام دی چې ستا په گاونډ کې تا ته دا پته ولګي چې چا کټوای نه ده پخ کړې او تا پخ کړې وي او ترکاری بھی پخ کړې ورکړه او نه لېږله. په دې صورت کې به هم فبشرهم بعذاب علیم کې راځي. ستا جامې ډېرې دي او دا درته پته ولګېده چې دا سړی بربند دی، جامې نشته او ستا جامې او تا هغه پټ نه کړو، په دې صورت کې به هم ته په عذاب علیم کې راځي. عزیزه بسترې درکړه ډېرې وې، توشکونه او بړستنې او بالښتونه، او دا درته پته ولګېده چې د دې سړي بړستن نشته، دا د شپې بربند څادر کې پروت او بړستن دې ورونه لېږله. په دې صورت کې به هم ته په عذاب علیم کې راځي. نو عذاب علیم نه یوازې دا بچ کېده نه چې په دغه ورځو کې د روپۍ نوي لوټونه د بینک نه راواله او بس چې څوک راځي روپۍ لوټ ورکوه چې دا زکات تقسیم دی. نه، دا ټول یو فراډ او دوکه ده د نفس چې مونږ پکې پراته یو. دا شی عملی طور جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خلقو ته ښودلی دی عملی طور. که ترکاری به پخوله نو خوروا به پکې ډېره وکړه. جی دومره اوبو ته څه ضرورت دی؟
یوازې مونږ خو نه یو کنه خوروا ډېر او کوي چې څمونږ وخورو څه دی گاونډ کې گاونډیانو تم ور تقسیم دغه حال عزیزانو د کور د زندګۍ د معاش ټول اسبابو بیا چې دا څنګه د کردارو دغه کردار په صحابه مهاوی کړو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دنه لوی مالدار په مکه کې څوک نو چې اسلام یې راوړو نو څومره مال او دولت چې هغه ټول په پیغمبر قربان کړو په جهادونو قربان کو د خپل ځان دا حالت چې یو لنګ والے او النګ شلیدلو نو چې کوم ځایونه شلیدلی نو هغه د کیکر په ازغو باندې ګنډلی جبرائیل علیہ السلام راغه رسول الله صلی الله علیه وسلم تکیناستو چې ګوري جبرائیلم لنګ والے دی او هغه سه لنګ والے چې څنګه ابو بکر صدیق والے پیغمبر ته تاسو کو چې جبرائیل داسې دا د بابر شړای لنګ دی والے دی و یا رسول الله زما د په خدای قسمی چې نن د ابو بکر صدیق لنګ د خدای دومره خوښ شوی دی چې د ټول کائنات ملائکو ته حکم کړي چې تاسو لنګونه وای نو عزیزانو عرض می داو چې زکات یو فریضه ده اخو به توباسي 2% چې تاسو سره نصاب پوری نصاب دی وخت کې 3,500 روپۍ جوړي نصاب پوری او کال په تیر شي نو 2% خو به وباسي دا خو فرض دی د دینه سیوا دا زما خبرې دي زکات خدای دی خو د منځ په شان یو فریضه ده او بکې دا د دینه سیوا خبرې دی وجنا د سرمایدارو ته وګورئ تاسو د دې ودونه وګورئ د لونو د زامنو د دې هغه کارډونه وګورئ چې کومه چاپ کړي بیا هغه خلق وګورئ چې کومه دی ودونو تراغوختي دا مونږ او تاسو غوندي هو به کې جاروکا غوندي کړه اراغوختي خلق ورته ټول غوړ معزز شریفان دا مونږ او تاسو رزیلانی پرتوګ او کمیس او صادره چې پسری د توي دا نیچ پیچ خلق نیچ پیچ نو مونږه نیچ پیچ کیو ا معزز چې دی نور دی چې د چا خزه شاملات دي ا معززین دي دې کې وګورئ یا په مړو کې وګورئ دې خلق سال جوړ کړ تیر ورځو کې یو سړی راغی سلوی اختیده او پلار می مړ دی کم کړی د پلان څه چل پکې دی بس تاسو راشي چې دعا مو او کوي مال کزه دې بوتل منو کپلار دې خدای بخیم نه به بخ لار پسې دې خیرات غرض نه ده دا زما بوتل چې دي دا ستا د نفس خارخ ته زدا سید سدرۃ المنتهى را کوشه ما چې زلار شمنو پلار بده مر جنت توتی کما وابه لزوم لګ عقلک او دا دسه د نسړی زامن دي دسه د نسړی زامن دي چې د خیر او د فائدې په خبره پوېږي نه زړه ته نه ورځيږي بالکل دا تاسو څه دغه نیچ اولاد دی کله مړی په ټیم کې څه د خیر مشوره ورکې والله کې په غوږ لګي کله واده په ټیم کې د خیر مشوره ورکې والله کې په غوږ لګي مړی پسې ته خیر کول غواړي فائدہ رسول غواړي ورشه چرته جمعه تو ګورا پوزي پکې جوړ ګرمای کې پکی پکی ولګاوه چرته جمعات جوړیږي او لشل بورې سیمټ ورتواله خخته ورتواله چا خوار غریب کړي او من اوري او صد شپې دا د مړی پاروا کا دته صدقه جاریه وي مولا را والا او چرګان لال کا او روټه پخې کا او مولود شریف ته او سچل دې سلويختي دا مولود شریف ته خدای ته وګورئ د خدای قهر نام را ټول کا سپت قهر دا خبره په غوږ نه لګي
وی جی هغه به مو کو خدا تم راشه کنه ول پس روانیږه پتا دلته زما خبره اثر نه کوي نو ستا په کلي به زما خبرې څه اثر وکړي ځه که واده کې چاله مشوره ورکړي چې لکه خدای ته وګوره و ظالمه چرته دا دولت چې په دې غټ سرو باندې خورې چرته یتیمان یسیران خواران غریبان مسکینان دا ورته وګوره والله دا خبره د چا په دماغ ولګي که ستاسو په دماغ ولګي هلته هم چې هغه تولندی په کور کې کینولي دي هغې نه به هم څوک خلاصوي ښځې ته خو خپلې ښځې ته ووایه چې خو ښځې لږ ساده کار به وایي زګیه دې بار ښځه په جومات کې کېنه دا دومره موده میړه چاو دی د دې زوی په واده به ارمان نو باسم نو زړه په ګډېدو زړې لا په نالت دي ځوانان لا په نالت دي بوډاګان لا په نالت دي هلکان لا په نالت دي دا د خدای قهر دی که دا د پاکستان ملک دا د خدای قهر دا د خدای قهر راګیر کړی قوم دی دوی به ښه ورځ نه ګوري نه به د دوی چېرته د سړیتوب فیصلې وګوري دا چې کوم خلک په حکومت ناست دي د دوی فیصلې وګوري یو فیصله د سړیتوب چېرته په اخبار کې ګورئ چې دوی وکړه یو فیصله دا تاسو چې لیږلي دي دا پلندران د دوی فیصلې وګورئ نو آخر مې هغه ورځ خلقو ته وویل ما داسې چل دی وروره خفه کېږئ ما خره که د کنخاب جوړه ور واغوندې خرې ته او 10 منت سرو زرو کالي خرې ته ور واچې خو میړه به هم خري اس میړه به نه کوي به ستاسو کلي کې د خرې میړه څوک اس خو نه مونږ خره قوم یو مونږ له به چېرې خدای د سړي زوی مشر نه راکوي بعضې وخت کې تاسو مولیانو نه ګیلې وکړي مولیا ته پېژنې نه مولیا تا ته څه پته مولیان چې مړه شو اوس دا مونږ غوندې پاتې یو